د مزار شریف په ښار کې د چینی فروشۍ مارکیټ باندې د پانګونې په موخه د داوطلبۍ خبرتیا د مالیې وزارت د دولتي املاکو لوی ریاست غواړي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې یو باب اماراتي جایداد د پانګونې په موخه آزاد داوطلبۍ ته وسپاري. د بلخ ولایت مزار شریف ښار په لومړۍ ناحیه کې د روضې مبارکې ختیځ لور ته د چینی فروشۍ مارکیټ چې مساحت یې 1153.8 متر مربع دی او په 3 پوړیزه ودانۍ کې د سابقه دکانونو او اتاقونو درلودونکی دی چې د دې ساحې جی پی اس کوردینات شمیرې په لاندې ډول دي چې حد اکثر د یوې تهکوي سره په 15 پوړو کې جوړیږي. ټول هغه حقیقي او اشخاص چې غواړي پر یاد اماراتي جایداد پانګونه وکړي کولای شي چې خپل غوښتنلیکونه د 1403 کال 11 میاشتې 20 نیټې څخه د 1403 کال 12 میاشتې 20 نیټې پورې د 10 ورځو په موده کې د مالیې وزارت دولتي املاکو لوی ریاست یا د بلخ ولایت محترم مستوفیت ته وسپاري او شرطپاڼه د 15000 افغانۍ په بدل کې ترلاسه کړي. د افرګوشایي ناسته د 1403 کال 12 میاشتې 20 نیټې باندې ترسره کیږي. د اړیکو او واتس اپ شمیره 0909594 ادرس د دولتي املاکو لوی ریاست د سناپامید 4 پوړیزه ودانۍ 4م پول د پلان او پانګونې امریت او د بلخ ولایت محترم مستوفیت.